د جمهوریت ړنګولو کې د محب او د ISI مشر یو رقم ونډه درلودله. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ په واقعیت پوه شئ ویډیو کې پوره جزئیات راسره وګورئ. د افغانستان د ملي پوځ ړنګول، د سیستم نړول او همدارنګه د لوړو څوکیو خرڅول د محب کار و. په دې تړاو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو قماندان جنرال فرید احمدي تازه څرګندونې کړي او د نظام په ړنګولو باندې د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تورن کړ. جنرال فرید احمدي په خپلو خبرو کې چې رسنیو سره یې کړي ویلي د جمهوریت په ړنګولو کې چې څومره رول د پاکستان د ISI مشر درلود، همدومره حمدالله محب هم درلود. نو موري زیاته کړې چې د امنیتي ځواکونو د تکتیکي شاتګ امر به یوازې له امنیت شورا ورکول کېدی. تر اوسه پورې پر حمدالله محب باندې ټول شاکیان دي چې آیا دی خو به د طالبانو شریک نه و. د ځانګړو ځواکونو د قماندان وویل هر وخت چې به دوی ته د پشا تګ او امر وشو وبه یې لیدل چې هغه د ملي امنیت شورا څخه شوی و. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هغه د ولسمشر اشرف غني یو له باورمندو کسانو څخه و. محب د خپل کاري دورې په توګه موده کې څومره چې لازمه او مهمه وه وطن ته، خلکو ته او ملت ته سم ثابت نشو او یوازې د خپل بقا لپاره هڅه پیل کړې وه. یو شمیر سیاسي بنسټونه کله چې جمهوریت واکمن هم و، نر اشرف غني باندې د محب او فضلي غونډې د کسانو راټولېدنه د هیواد لپاره ښه نه وبللې. حمدالله محب لکه څنګه چې د پوځ د جنرال تعریف کړی، سم یې تعریف کړی او داسې کسان به د تاریخ په بېرحمه پاڼیو په ډیرو بدو نومونو ولیکل شي. ملګرو که تاسو هم د محب په اړه کومې څرګندونې لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ.